طالبانو لخوا عمران خان سره لیدنه له غټې لاسته راوړنې ډکه وه. سلام مخ خیر بشپړ راپور سره په دغه ویډیو کې وګورئ. د ویډیو لپاره وړاندې له تاسو لیدونکو هیلهمند یم چې د تازه خبرونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د خبر له مخې د بهرنیو چارو وزیر مولوي عمر خان متقي او ورسره مل پلاوي د پاکستان له لومړي وزیر سره د لیدنې پر مهال هغه وغوښتل چې دغه غنمو په ترانزیت کې چې هندوستان له افغانستان سره د مرستې په حیث اعلان کړي مرسته وکړي، چې له مخې عمران خان ژمنه وکړه چې د واګا بندر له لارې به د هند هیواد مرسته شویو غنمو ته اجازه ورکړي ترڅو د افغانستان خاورې ته داخل شي. تر دې وړاندې هندوستان له پاکستان څخه شکایت کړی و چې افغانستان ته د مرستو شویو غنمو د لیږد اجازه نه ده ورکړې. د دې ترڅنګ عمران خان ژمنه وکړه چې د ویزو په برخه کې به هم پاکستان سهولتونه راولي. په نړیواله کچه به د افغانستان د موجوده سیاسي ستونزو حل او د بشري مرستو په جلب او جذب کې به د زمینو په برابرولو سره مرسته وکړي. خو د ځینو په اند د پاکستان دغه ډول دریځ د افغانستان په سیاسي چارو کې مداخله ده. په دې اړه مو خپل نظریات را سره شریک کړئ. دا و د دې مهال تازه خبر. تر نورو تازه خبرونو مو په بخښونکي رب سپارم. هیره نه کړئ چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ.